د اسیا صالح خټک د بدکاري دویمه ویډیو راغله. قدرمنو دوستانو، د سور زونه په سوشل میډیا باندې د یوې پاکستاني سیاستدانې چې پښتنه او د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري د هغې یوه داسې ویډیو شیر شوې ده چې هغه پکې بدکاري کوي. دوستانو، په دې ویډیو کې د اسیا صالح خټک د بدکاري ویډیو شریکوم، تاسو یې په خپله وګورئ او بیا قضاوت وکړئ. اسیا صالح خټک چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري او د پاکستان د تحریک انصاف له پارټۍ څخه د پارلمان غړي هم ده. ملګرو، په سوشل میډیا باندې به تاسو هم لیدلی وي چې د هغې غلط عکسونه او ویډیوګانې شیر شوي دي چې پکې ښکاري هغه له یو سړي سره په بدکاري اخته ده او خلکو ډیره زیاته شیر کړې ده او ورسره لیکي چې دا اسیا صالح خټک ده. ملګرو، په سوشل میډیا کې دغه ویډیو ډیره زیاته شیر کیږي. دوستانو، اسیا صالح خټک د پښتونخوا او د پښتنو غټه سیاستدانه ده او تر ډیره لوړه کچه زده کړې هم لري. کله چې موږ د دې ویډیو په اړه بشپړ معلومات وکړل، خو داسې ښکاري چې دا اسیا صالح خټک نه بلکې بله ښځه ده، خو هغه ښځه چې په ویډیو کې بدکاري کوي شکل او جسامت یې اسیا صالح خټک ته ورته ده. نو د دې په خاطر اکثره خلک دا وایي چې دا به اسیا صالح خټک وي، خو نه، اسیا صالح خټک تر لوړې کچې زده کړې کړي او بیا هم یوه پښتنه او د پښتنو سیاستدانه ده. دوستانو، که موږ شاوخوا وګورو نو داسې ډیر خلک به ووینئ چې شکلونه یو بل ته ورته دي. نو موږ هم انسانان یو او الله تعالی عقل راکړی چې هیڅکله هم په یو انسان د بل انسان شک ونه کړو او له داسې دروغو او پراپګنډو افواو څخه ځان لرې وساتو. دوستانو، دغه کومې ویډیوګانې چې د اسیا صالح خټک په نوم شیر کیږي، زموږ د ډیرو معلوماتو او تحقیق نه دا په لاس راغلل چې دا ویډیوګانې او تصویرونه له اسیا صالح خټک سره هیڅ تعلق هم نه لري. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.